سهار په خیر متوا سکی لکه السلام علیکم. وعلیکم سلام ولسلام. کم خو دې مخه کړې یاره دې کوچکندي ته زه مجران دې ته یو دوه درې دړۍ دانې دي وړه بېګا ختم شوي کور کې ما وی چې دا یو سمه یاره نو د الله نیکه بنده تا خو بوجۍ په شا کړې ده نو دې ګاډۍ کې کېده که نه یاره متوا څه به دې سره خو ګم دا دوه درې دړۍ دانې مې ما یاره دې کوچکندي دې جرندې ته یې وړمه او خدای شته دې خرې بېګا ډېره زیاته تبه تېره کړې د شپې 3 بجې مې ولې ډانتر راوسته ستنې مو ته وویل اوس دوایان یم نو ما بې زه دا به خپې ازادي کي او زه به دا دانې یو سمه دې جرندې ته په مزه نو د الله نیکه بنده نو ځان له دې پیولې مات کړو نو خو یا دلته په ګاډۍ کې ایښي او یا تا په ولیخي نو زور خو دغه خرې له روان نه خیر دی که نه نو ګوره ساده سړي نیم زور خو په ما دی نو نیم په دې دی داسې زیاتې خو هم نه کوم که نه چې غونډ زور په خره راولم ثمرګله وروره ساده ته دومره ساده سړی نو چې داسې په دې خرې ته خفه کېږي هیلکه دا دانې په دې خرګاډۍ کې کېږي تور څه پیدا پیدا لاړ شه ته پیدا اوس هم نری نری تبه ده که نه ته دې راکوشه دا دانې کې نه ته ماته دا ووایه چې تو اوس هغه کوس کندې ته ځې خره دې هم ناجوړه ده نو په ګنټه کې خو ته رسېدی نه شي نو کم خوی وي دلته نږدې د سولر آټې مشین وتی دی په بدرګه کې د الله نیکه بنده نو انتظار هم پکې نشته چې په ګنټو ګنټو به ناست یو بجلي لاړه او بجلي راله دا قصې پکې نشته بس غنم راوړه ورته کېده او نیمه ګنټه کې دنه بیا د لیسته خزیدار وړه کې دا موږ پې روزانه وړه نه کوو هلک آصفه پې راله شیخه دا دانې وشرمې او بیا کور کې تا ته ښه پته ده ټنګ ټنګ کوي د ماشومان هم بیا خوښ نه اوهو ته داسې ساده سړی یاره کو څه فرق پکې و زه دې ذمهوار یم دا تاوان به هم دله زه درکړم خو مزه نو هلته دومره لرې څه کې دې نږدې دې بدرګې چوکۍ څه ده دې سره جوخ دغه ځای کې ښه سولر سیسټم دی نو دا سولر څنګه سولر څه شی لکه ماړه سولر هغه غټې غټې شیشې لګولې دي او لاندې ښه مزېدار مشین یې لګولی او چې څه ټایم ورځي ښه مزېدار نه هغه شیشې هغه بجلي چې جوړه یم بیا خو تاب که راځه ما پسې راځه ته مغې لځې راځه ته کوشه نو د آخرت نه جوړه ده که نه کوشه په مزه یاره دې بېګا ډېره تبه وکړه اورې دې ډېره تبه بېګا وکړه یاره نه او دا کم د بازار هغه سر ته دی که دې سر ته او دې خوارچن دې موړ کې چې تاویږي دې خوا منامخه زه خو به خو مړه چې کس مطمئنه یو نیمې هغه غلغدو نن سبا ډېره ده که نه غلغدو لږه ډېره ده نو د دغې وجې موږ وایو یاره موږ دا مزلم خوښ یې هغې ته غاړه کېږدو خو دل مخکې دې خو پې دانې مانې خو دې پې سمردین راځه السلام علیکم امیر صاحب خیر الیاس څنګه یې جوړه صاحب برابر راځه مخکې راځه ځه بس ودی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام امیر څنګه لکه سلیمان څنګه ښه څه کې خپل یاره سلیمان خان بخیر السلام علیکم نن ملګری اوړه راوړه ښه ماشاءالله دوی کار ښه دی بس سولر سیسټم لګېدلی مړه نو په دغه د بجلی ټینشن به نه وي دا غټه خبره ده زین الله به ستاسو نوم خو شو د مرګري په دغه باندې څه نوم ولیکم دوی چې ثمرګل نوم دی ثمرګل نوم دی ولیکم دا ثمرګل عجز وسولی کنه ثمرګل عجز ثمرګل عجز ثمرګله تاسو دانې کور پاکې کړي کو څخه پسخا دي نه دانې خو پاکې کړي دي کور کې او بالکل انځلیم دي کټ کې 2 ورځې مولا نور ور کړی دی بیخیم پاکې ما ته کې دا وخت ساده ګوره دا اوس هغه دا ورنه دی ماشاءالله الیاس په ورسره ماشینه مغسته دی د صفایي والا من دانې راوړو په 50 روپۍ به د صفاکې سبب په ځان نه ول تکلیف او ستړي والے ورکه دا ماشین دا دانې به صفا کوي دوړې ور سبته لري دا خاورې ماورې هر سبته لري ماشاءالله په 50 روپۍ باندې من دانې دې خو کور کې په صفایي ملام په ځان نه بیا د پاره بدل تر راوړه او خسته په 50 روپۍ ماشاءالله دا خو ډېر ښکلی ماشین دی بیا ماشاءالله دا خاورې په وینځلو باندې مليزي
نه بیا به دلته راوړو بس دا خو ډېر لږ ټیم کې هر څه کېږي موږ والته لاړ شو ژرندې ته ټوله ورځ پیل ته خراب بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم بهي صاحب د بدرګې او خاص کر زمونږ د بانډجاتو دپاره چې کم دی په بدرګه کې د چوکۍ مخامخ د ریچن په روډ چې په دې موړ کې راتاو شي نو سولر آټا مشین لګېدلی دی چې په دې کې به د دانو د صفایۍ مشین هم دی چې په هغې 50 روپۍ خرچه به پر راځي ستاسو په من دانو کو په دړو په من دانو به د صفایۍ 50 روپۍ خرچه راځي او بهي د من دانو د وړه کولو چې کوم دي 250 روپۍ 250 روپۍ خرچه به پرې راځي چې دا دانې من چې کوم دي نو دا به انشاءالله تاسو ته په ګنټه کې دننه وړه کېږي او تاسو ته به ستاسو څیز موږ حواله کوو بهي صاحب د خوشخبرۍ خبره خو لکه یو دام ده او بل خاص کر کوم زمیندار چې دي د هغوی نه علاوه دا کم عام کورونو والا نو د دوی سره تیار وړه میلاویږي که د غنمو دي او که د جوارو دي ښه په مناسب ریټ باندې او ښه ښکلي وړه به درته میلاویږي بهي صاحب د امیر صاحب به یو دوه خبرې وکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکات د بدرګې دپاره او خاص کر چې کوم زمونږ بانډجات دي د هغوی دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده اکثر موږ به تاسو وکتل مشین ته به موږ دانې ویوړلې نو هغې ته په ګنټو انتظار و شکر الحمدلله بدره کې دا ډېر غټ سهولت راوړو الیاس بھائی دی چې کوم دی دا سولر آټا سیسټم لګولی دی نو تاسو ته به چې کوم دی مطلب دا تکلیف نه چې څه ټایم تاسو غنم راوړئ نو په لږ وخت کې به تاسو ته چې کوم دی هغه څیز میلاویږي ټیک شو دې نه علاوه اکثر موږ زه به خپله موږ به د بازار نه وړه ویوړل نو یو خو د هغې وزن کې اکثر کمی کوزي بھائی دلته به تاسو ته پوره 20 کیلو وړه میلاویږي او په دې وخت کې غالبا په 2400 روپۍ که نه 2400 روپۍ نو بھائی د دوی ما خپله ته چې کوم دی کور ته وړه وړي ډېر انتهایي بهترین زبردست وړي دي نو بھائی کوشش وکئ دلته راشئ انشاءالله او د دوی چې څه خدمت انشاءالله ریټ هم مناسب دی او سیز برته په اعلی کوالټۍ کې انشاءالله میلاویږي صحیح ده که نه ډېره مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته